ایران هستوي تاسیسات چیرته دي؟ د ایران د هستوي پروګرامونو مرکزونه په ډیرو سیمو کې دي. د اسرایل د بریدونو له ګواښ سره د دې مرکزونو یوازې یو څو تر ځمکې لاندې جوړ شوي دي. آیا ایران د هستوي وسلو پروګرام لري؟ امریکا او د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څار اداره په دې باور ده چې ایران د اټومي وسلو پټ پروګرامونه جوړ کړي چې په 2003 کې بند شول. خو د ایران اسلامي جمهوریت تل ویلي چې داسې کوم پروګرامونه نه لري او نه هم پلان شته. له نړۍ سره د 2015 کال هوکړې په تړاو کې ایران پر دې سلا شوی و چې د نړیوالو بندیز د نرمښت په بدل کې به پر خپل اټومي فعالیتونو ځینې محدودیتونه ولګوي. خو کله چې په 2013 کې ډونالد ټرمپ امریکا له دې هوکړې وایستله، ایران هم په ورپسې کال دا محدودیتونه لرې کړل. آیا ایران د یورانیم غني کول زیاتوي؟ هو، له هغه راځي چې دا هوکړه لغوه شوه، ایران د یورانیم د غني کولو پروګرامونه پیل کړي او د هستوي بمونو لپاره د کاریدونکو یورانیم جوړول چې د 2015 هوکړه کې موده یو کال و له یوې اونۍ لنډې مودې ته راټیټه کړې ده. خو په حقیقت کې د یو بم جوړول له دې ډیر وخت غواړي، خو څومره دا روښانه نه ده. ایران اوس یوازې 2 مرکزونو کې د 80% غني کولو وړتیا لري، خو د وسلو لپاره 90% ته اړتیا ده. دا په دې معنی ده چې کله نور هم غني شي، د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په وینا د 6 اټومي بمونو لپاره کافي مواد لري. نتنز دا د ایران د یورانیم د غني کولو پروګرام مهمه ودانۍ ده چې د تهران جنوب کې د شیعه مسلمانانو مذهبي ښار قم ته نږدې پرته ده. نتنز د غني کولو 2 بټۍ لري چې وای تر ځمکې لاندې او یوه برسیره ده. په 2002 کې د ایرانیانو یوې بهرمېشتې ډلې دا څرګنده کړه چې ایران په پټه نتنز جوړوي او پراخوي، چې د خبرو یې د اټومي وسلو په تړاو له لویدیځو هیوادونو سره د ایران اړیکې ترینګلې کړې چې تر ننه هماغسې پاتې دي. نتنز تر 50% خالصو یورانیمو د غني کولو وړتیا لري. هغه ډیپلوماټان چې د نتنز په اړه معلومات لري وایي دا ودانۍ 3 پوړه تر ځمکې لاندې لري. او له ډیر پخوا دا پوښتنې وي چې د اسرایل هوایي برید به څومره د بنسټ ته تاوان ورسوي. خو د 2020 اپریل کې د برېښنا د بندیدو او یوې چاودنې له امله د دې ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې وي. ایران ویلي وو دا د اسرایل برید وو. خو د ځمکې برسیره برخه کې ایران تر 80% د یورانیمو د غني کولو وړتیا لري. فاردو د قم بلې خواته د غرونو منځ کې کیندل شوی چې اټکل کېږي د تر ځمکې لاندې ودانۍ پرتله له بمباریو خوندي وي. د 2015 هوکړې ایران ته اجازه ورنکړه چې فاردو کې اټومي فعالیتونه وکړي، خو اوس شاوخوا 2000 سنټرفیوژونه لري چې ځینې ډیر پرمختللي دي او تر 80% غني کولو وړتیا لري. 2009 کې برېټانیا، امریکا او فرانسې اعلان وکړ چې ایران په پټه فاردو جوړوي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته نه دی ویلي. باراک اوباما د امریکا د هغه مهال ولسمشر ویلي و چې فاردو کې پرمختګونه له سوله ییز پروګرام سره په ټکر کې دي. اصفهان د ایران له دوهم لوی ښار اصفهان بهر ایران د اټومي ټکنالوژي یو لوی مرکز لري چې د تیلو او د یورانیمو د بدلولو تاسیسات پکې دي. ډیپلوماټان وایي چې ایران د اصفهان په دې مرکز کې غني شوی یورانیم هم ساتي. اصفهان کې داسې ماشینونه هم شته چې یورانیم پر نورو کیمیاوي مواد بدلولای شي چې بیا په اټومي بمونو کې وکارول شي. خونداب ایران یو ډیر لوی د اوبو څیړنیز مرکز جوړ کړی چې لومړی ارک او بیا خونداب ونومول شو. پر اوبو چلیدونکو دا ماشینونه هستوي پرمختګونو خطر وړاندې کوي ځکه چې دوی کولای شي پلاتینیم جوړ کړي او دا ماده هم د غني شویو یورانیمو په څیر په اټومي بمونو کې کارېدلی شي. د 2015 هوکړې پر بنسټ د دې بټۍ جوړېدل بند شول او په ماشینونو کې کانکریټ واچول شول چې له کاره وغورځوي. ایران د اټومي انرژي ادارې ته خبر ورکړی چې دا ماشینونه به په 2026 کې بیرته فعال شي. د تهران څیړنیز مرکز دا په تهران کې یو څیړنیز مرکز دی. بوشهر دا د ایران یوازینی فعال بټۍ ده چې د خلیج پر سمندر غاړې پرته ده. دا روسي تیل کاروي او کله چې له کیمیاوي پروسو تیر شي بیرته یې ترې اخلي چې د چاودنو او نورو پرمختګونو مخه ونیول شي.